اللہ رب العزت حضرت سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء پیدا کرے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ابراہیم علیہ السلام ہاں پیغمبر دا اللہ رب العزت فرمائے قد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ دی ابراہیم علیہ السلام زوان دان اللہ رب العزت نمونہ گرزولے لکه څرنګه چې د نبی علیہ السلام ژوند نمونه ده ابراهیم علیه السلام ژوند او دیغه عمل دا د دې ورځو اصل سبق ده تر قیامت پوری قربانی کیږي حج کیږي دا رسم ده دا یو ظاهری علامه ده یو ظاهری فعل ده یو ظاهری عمل ده کہ هغه یادگار ده دی ابراہیم علیہ السلام دی اخلاص دی قربانیانو حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کله الله رب العزت نبوت ورک تر ټولو اوله په داسې کور کې پیدا ده چې پلار بوتان جوړی بوتان خرڅی بوتان جوړی او بوتان خرڅی او دی بوتانو عبادت کوي په دې کور کې ابراهیم علیه السلام پیدا سه اوله مناظره اوله مهنت اوله مقابله د خپل پلار سره د ابراهیم علیه السلام راغلی زدا خبره بار درته کوم چې قرآن او احادیث قرآن او حدیث کې بس قصص بیان شوي دي قصې راغلي دي په دیغو خاص مقصد په ټول قرآن کریم کې یو واقعا یو قصه داسې نه ده راغلې لکه دا څرنګه چې ملایان بیانوي نقل کولو وال بیانو کولو وال داسې نه ده راغلې ځکه چې قرآن کریم دا د نقلو د کیسو کتاب نه ده قرآن کریم دومره حصہ بیان کی چې له هغه نه موږ لپاره یو پند یو عبرت یو سبق یو د عمل لار پیدا شي دا قرآن بیان کوي نو دغه ورځ په اصل کې د ابراهیم علیه السلام سیرت او سنت ژوندی کول عملي کول دغه ورځو دغه اعمالو پیغام دا ده ابراهیم علیه السلام اوله بنا له کوره وکړله دا شولو لپاره چې عقیده توحید دې کې هیڅ نرمي نشته که څومره نږدې خپل دی ولې نه څومره نږدې رشتہ دار دی ولې نه چې کله خبره دی عقیده راځي دی توحید راځي بیا له هغه سره نرمي نه ده خپل توحید خپل عقیده نه ده پرېږدل دا اوله سبق د ابراهیم علیه السلام نسبت پلار نو من پلار په جواب کې صورت وی لا ارجمنک سنگسارون دی ما پریز سنگسارون دی ابراهیم علیہ السلام قوم ته متوجه نو چې کله قوم ته د توحید دعوت ورکړ هر نبی چې راغلی یغه د خپل زمانه چې کوم رسم ده رواج ده د خپل زمانه کوم طاقت ته حکومت ته دیغه مقابله کړي د ابراهیم علیه السلام سیرت او اسوه نمونه شایده د هر زمانه باطل د هر زمانه نمرود دیغه مخت ولاریدل مقابله کول هغه د کا ورته چي یغه ور کې صبر کول د ابراهیم علیه السلام ژوند دا سبق دل دی ابراهیم علیه السلام لواکه قوم په جواب کې ورته حرقوه ويسوځوي ابراهیم علیه السلام نمرود او قوم رايو سور ته واچو ورته ولیدو نه بعدم ابراهیم علیه السلام کوم توحید او یقین دی حسبنا الله ونعم الوکیل مال پر الله کافی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی وی ابراہیم علیہ السلام ورطا اچھو ابراہیم علیہ السلام فرمائی حسبی اللہ دمال پار اللہ کافی دا نبی علیہ السلام دی احد پا غزا کیو او خلق ورطا راغلے چی دی تاسی پا خلاف لشکر یو جیسا وی پوجن یو جیسا وی طاقتون اتحاد کرے اتفاق کرے
فخشوهم فزادهم الله ایمانا. د صحابو ایمان زیات شو وقالوا حسبنا الله، وی ویل د موږ لپاره الله کافي. او په سوره څلرویشتمه سپاره کې الله فرمایي، سوال کوي الیس الله بکاف عبده، ایا الله د خپل بنده لپاره کافي نه ده؟ الله پروردگار د خپل بنده لپاره کفایت نه کوي؟ په هر ځای کې، په هر مشکل، په هر سختی کې بنده بدا وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، ما لپاره الله کافي. غزی کې وس په غزه کې نن سبا زمانه کې کچيري د رښتیا اسلام د ایمان دا په غزه کې ده، فلسطین کې ده. نمرود ور بل ده او دی ور پیره چي، بس دی حسبنا الله حسبنا الله. شهادتو باندې رسیږي، کورونه رنګیږي، وای حسبنا الله. دا پرون د دې اختر اوله په یوه کندوالو، په یوه بمبار شوي کورو په کلو هلته چې د جمع ولاړې دي د اختر منځونه دي، په هره ګلۍ کې تکبیر آوازونه دي. حسبنا الله دا ایمان ده. ابراهیم علیه السلام فرمایل حسبنا الله، د ما لپاره الله کافي. ابراهیم علیه السلام یې وسړی پریښو، عراق کې پریښو. د عراق د ابراهیم علیه السلام له عراق نه ولاړو شام ته، له شام نه ولاړی مصر ته. هجرت یې وکړو. د هر دین لپاره هجرت شرط ده. د دین د طاقت لپاره، د دین د مضبوطوالي لپاره، د دین د حفاظت لپاره هجرت وکړئ. یو هجرت هغه ده چې د کفارو له وجه کېږي، دا یو هجرت ده. دوم هجرت هغه ده چې د ګناه له یو ځای کې ماحول د ګناه، یو ځای کې ماحول خراب شوی، دینداري خرابېږي، عزت خرابېږي، اولاد خرابېږي، هلته چې د چا وس یې هغه ځای پرېږدل واجب دی. لکه امپیار پرېږدل واجب دی، امپیار پرېږدل واجب ده. دا بل هجرت ده. یو هجرت له کفارو نه ده او یو هجرت د بېدیني له ماحول نه ده. ابراهیم علیه السلام هجرت کول دا د ایمان او د باطل، د نفاق او د اخلاص په منځ کې یو تفریق ده. ابراهیم علیه السلام هجرت و، پلار یې پرېښو، کلی یې پرېښو، قوم یې پرېښو، پلار یې پاتې شو. ابراهیم علیه السلام چې کله هلته ولاړه، کډی ده ورسره سارا علیه السلام، دا اوله کډه ده، مشره کډی ده. د مصر چې کوم د هغې زمانې فرعون ده، دا کډی ترې ونیوله. الله رب العزت د فرعون ته اختیار ورنه کړ. ابراهیم علیه السلام مصلی لوړه کړله، په لمانځه ودرېد. دا فرعون چې کله سارا ته ورکړله، الله په ځمکه باندې نه باسه، وډار پوه شو چې دا بزرګه ښځه ده. وایي ما پرېږده، ما ته معافي وکړه، زه به تا پرېږدم. نو بیا چې کله پرېښو، یخ فرعون د مصر ظالم یوه مینځه چې په اصل کې آزاده وله، چې د هغې نوم هاجره ده، چې هغه دومه کډه جوړه شوه وروسته د ابراهیم علیه السلام، دا یې سارا ته په تحفې کې ورکړله. سارا دغه مینځه هاجره راواخیسته، آزاده یې کړه او ابراهیم علیه السلام ته په تحفه کې ورکړه. ابراهیم علیه السلام واده ورسره. نو سارا اوله کډه ده، هاجره یې دومه کډه ده. دلته د قرآن کریم یو آیت ته فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. الله رب العزت دا قانون ده، څوک چې د الله لپاره یو شی پرېږدي، یو ناروا پرېږدي، قرباني ورکړي، الله رب العزت د یو وس کې تر هغه نه ښه شی ورکوي، خامخا یې ورکوي. ابراهیم علیه السلام قوم پرېښو، قبیله یې پرېښو، پلار یې پرېښو. الله فرمایي چې کله پرېښول، وهبنا له اسحاق ويعقوب. الله فرمایي ما اسحاق هم ورکړ، یعقوب هم ورکړ. اسحاق او یعقوب څه ته په زراو پیغمبران وروسته چې څومره راغلي د په اولاده کې، څوک چې د الله لپاره حرام کاروبار دې پرېښو، الله به له حلالو درکوي. دا ایمان پکار ده، دا په قرآن کې الله ویلي دي. ایمان خودي، توکل خودي الله راکوي.
الله به له روغې لارې درکوي غلطه لاره دې پرېښوله حرام دې پرېښو الله به په حلالو در نصیب کوي الله له اسمانه نه راکوزېږي غل یا غلا کم الله وایي په غلا یې در کوم ډاکو ته په ډاکې ورکوي دروازغن ته په درواغو ورکوي سودخور ته په سود ورکوي جوه ورته په جوه ورکوي حلال ولته الله په حلال ورکوي ابراهیم علیه السلام هجرت وکړو هجرت دا دی الله انتخاب د څوک الله منتخب الله رب العزت د هجرت نه بعد او شپږ اتیا کال عمر د ابراهیم علیه السلام او شپږ اتیا کال عمر نو دا دومره کړی دا دومره کړه هاجره د سارا دا وچه دا اولاد نه کیږي له هاجرې نه یو شپږ اتیا کال بابا دا او شپږ اتیا کال په عمر کې له هاجرې نه الله ابراهیم علیه السلام ته زوی ورکړ حضرت اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام نه بعد په نوي کال کې بیا بل زوی پیدا شوی حضرت اسحاق له اولې کډې اولې کډې قرباني ورکړله د خپل خاوند لپاره خاوند ته دوه واده وکړو وچه وه الله له یغې وچې نم بیا اسحاق علیه السلام پیدا نو اسماعیل علیه السلام پیدا شو شپږ اتیا کاله بعد چې کله دا ځمکه پیدا شو الله رب العزت ورته وفرمایل چې دا کډه دا زوی دی نو شپږ اتیا کاله یو سپین ږیرې ته په زوړوالي کې اولاد پیدا شي هغه مینه محبت د هغه طلب او طرب هر انسان د دې اندازه کوي خو دلته الله ورته وایي وسې پرېږده چیرې پرېږده د شام باغونه پرېږده د مکې دښتې ته یې ویسه مکه نشته دلته یو داسې ځای ده چې نه چرند شته نه پرند شته نه شجر شته نه انسان شته یو شی نشته مرغان هم نشته په دې ځای کې لږ اوبه لږ خجورې دا یې ورکړې پرېښود چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام واپس شو حجرې غږ ورته راوکړو وایي چیرې م پرېږدې ځواب یې نه ورکړو ځکه چې الله امر و بیا ورته وفرمایل الله امرکه وایي د دې امر الله کړی وایي الله کړی دی وایي بیا ځه دا تمام نه یې پکار اذن لن یضیعنا الله الله بیا موږ نه ضایع کوي چې د الله په امر پراته وي الله هم نه ضایع کوي نو هاجرې اوبه وې ختمې شوې کجورې وې ختمې شوې شیدې ورکوي لوږې ده تنده ده شیدې نشته نو په دې وخت کې هاجرې نږدې چې کوم غونډی و چې موږ ورته صفا وایو نن سبا په دې صفا ته وختله د اوبو لپاره د قافلې لپاره کوم انسان ښکاره شي او کته ځمکې ته ګوري نن خو د سنگ مرمرو صفا او مروه ده هلته هغه ګرګې به وي هلته به کمرې ولې هلته به کته پورته مځکه به وه حضرت هاجره وخته نسو ښکاره بیا په دغه کې منډه وکړله تقریبا 500 میټره دا ځای ده 9 کیلومیټر مروه ته راغله بیا له مروه نه کته شو صفا ته بیا له صفا نه مروه ته هغه د یوې ښځې قدمونه د الله په امر باندې پاتې شوی وه په یو دښته کې د یغې قدمونه الله داسې خوښ شو تر قیامته پورې چې انسانان حج کوي چې تر څو یې صفا مروه نه یې کړې نه حج مکمل کیږي نه عمره مکمل کیږي دا د یوې ښځې یادګار د یوې ښځې هاجرې الله تعالی رب العزت اسماعیل علیه السلام د پښو نه الله چینه روانه کړه د زمزم د اسماعیل علیه السلام یادګار ده کیسه نه درته بیانوم تاسو بار بار اورېدلې دا نقلو وال ډېر دي نو ابراهیم علیه السلام بیا راغی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اراك ان اصبحك چې کله دا شی عمر ته ورسېږي چې له پلار سره مخ ته شاته ګرځېدی شي د پلار په شمر راکلی شي 15 کاله عمر چې کله دې عمر ته ورسېږي اوس بیا د الله امر ده د الله امر دا ده وایي دغه ځمکه وصلال نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وفرمایل ما داسې خوب لیدلی یا ابتي افعل ما تؤمر یا ابتي افعل ما تؤمر یا ابتي ای د ما پلاره ای د ما خوش پلاره دغه ټکی په سوره مریم کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته استعمال کړی
یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے دی ما گران پلاره، اے دی ما خوش پلاره، شیطان بندگی مکوه. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دا ټکی استعمال کړی، دا غټ ټکی د ابراهیم زوی چې کله لوی شو اسماعیل، هغه خپل پلار ته ویل یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره چې کوم امر درته وشوی هغه وکړه. تا چې له خپل پلار سره کوم وضعیت کړی، د تا زوی د تا پروپوسټر ده، د تا عمل ده په دنیا کې، هغه له تا سره هغه عمل کوي. تا جزا او سزا ده د تا زوی ده، په هیڅ صورت سره نشي خلاصېدی. دا نقد سزا ده یا نقد انعام ده د اولاد په دې دنیا کې د انسان لپاره. نو کوم الفاظ ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته استعمال کړیو، زوی ابراهیم علیه السلام ته هغه الفاظ استعمال. نو کله روان که مینا ته روان که، دغه مینا چې ده په دغه ځای کې روان که، شیطان ورته ودرېد، ووارې وویسته دا غټ شیطان چې ده، مخ ته ولاړه، بیا ورته ودرېد، ووارې وویسته، بیا ورته ودرېد، ووارې وویسته، دا یو ویستل دا د ابراهیم علیه السلام هغه سنت. کله چاړو پې تېروله، الله رب العزت له اسمان نه مژ ورته راولږ. نو زمزم ده، صفا ده، مروه ده، قربانی ده، مینا ده، دا ټول د ابراهیم علیه السلام د هاجرې د اسماعیل د هغو یادګار دي. بیا په کوم ځای کې چې ابراهیم علیه السلام ته بیا الله امر وکړو بیت الله جوړه کړه، بیت الله یې جوړه کړه. څومره غټ کار یې وکړو، د الله کور یې جوړ کړو، دومره غټ کار یې وکړو، دومره غټ کار. د بیت الله جوړولو نه بعد ابراهیم علیه السلام یو څو دعاوې وکړې. په اوله سپاره سوره بقره کې 14مه سپاره په دې دواړو کې الله دا دعاوې نقل کړې دي چې کله دا کار وکړو، ډېر غټ کار ده، ډېر لوی عمل ده، د الله کور تر قیامته به خلک دغه طواف کوي، حج به کوي. ابراهیم علیه السلام فخر نه کوي، خوشي نه کوي، ای ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الله په دې کې به له موږ نه کمي شوي، کوتاهي به شوي، د دې حق به نه یاده شوی. ای الله ته له موږ نه قبول کړه، تقبل منا، له موږ نه قبول کړه. موږ عمل دې قبلېدو نه ده. مؤمن ته پکار ده که څومره لوی عمل وکړي، ناز دې نه کوي، فخر دې نه کوي، غرور دې نه کوي. موږ خو کوم نه عمل، موږ چیرې عملونه سه دا پته به هلته لګي، سترګې پټې سي، ټوله 2 نمبري روانه ده، ټوله 2 نمبري، ملا هم 2 نمبر ده، مقتدیم 2 نمبر، ټوله 2 نمبري روانه. هر شی د بنده لپاره، یو شی د الله لپاره نه. هلته پته لګېږي. بس میله ګرمه ده د ژوند، دې معلومات نه کېږي. علما فرمایي و چا په دنیا کې د الله لپاره کوم کار وکړو، په آخرت کې الله ورته وساته. ابراهیم علیه السلام په ځمکه باندې بیت الله جوړه کړه، دغه بیت الله بالکل په سیخ باندې ومه اسمان کې بیت المعمور ده، دغه وایي بیت المعمور، هغه د ملایکو بیت الله ده، ملایکې طواف تېر کوي. بالکل د دې بیت الله په سیخ، بالکل ذره برابر پر کې نشته. نبی علیہ السلام چې کله معراج ته وخت، حضرت انس فرمای، نبی علیہ السلام فرمای وای ما د بیت المعمور ته ډډه لګولې و، ما یو سپین ږیری ولید، ډډه یې لګولې وه. ما له جبرائیل امین نه پوښتنه وکړه دا څوک ده؟ وایي دا د تا پلار ابراهیم دی علیه السلام. په ځمکه کې بیت الله جوړه کړې وه، الله هغه بیت الله د ملایکو بیت الله درته نصیب کړ، بیت المعمور. او بیت المعمور باندې کې دی الله رسول فرمای وای 90,000 ملائکې بیت المعمور ته یو وارې راځي، تر قیامت پورې د دغو ملائکو بیا نمبر نه راځي. یو وارې طواف وکړي بیا تر قیامت د دغو ملائکو نمبر نه راځي. خو دغه بیت المعمور ته ابراهیم علیه السلام ډډه لګول. الله یې ساتي، د بنده عمل چې دی الله لپاره الله یې ساتي. نو خبره مې دا درته کوله چې دا قرباني او دا حج دا ټول د ابراهیم علیه السلام یادګار دي. کال په کال چې دا الله موږ ته په موږ باندې فرض کړي، واجب کړي دي، په دې کې پند ده، عبرت ده. یو جسم ده، بدن ده، یو روح ده، یو دغه د ما بدن ده، یو د دې بدن کې د دې روح ده. بدن ښکاري، روح نه ښکاري. د هر شي روح نه ښکاري، بدن یې ښکاري.
خو د دې بدن قیام دا په روح باندې ده. نو دینی عبادات دینی اعمال یو د یغو بدن ده ظاهر ده، یو د یغو باطن د یغو روح ده. دغه قربانی، دغه حج، دغه مناسک دا یو ظاهر ده، یو رسم ده، یو د دې روح ده. دا الله ځکه واجب کړي چې د دې روح موږ په ځان کې راولي. روح چې شی ده؟ روح دا ده چې ابراهیمي جوړ شو. روح دا ده چې ابراهیمي جوړ شو. ابراهیمي څوک ده؟ ابراهیمي څوک جوړیږي؟ الله ورته فرمایي قال له اسلم قال اسلمت لله رب العالمين. الله ورته فرمایي تسلیم سه، تسلیم سه، ای پروردگار تسلیمي. ابراهیمي هغه ده، مسلمان هغه ده چې د خپل خواهش، خپل جذبات، خپل رائے، خپل عقل، خپل مرضی، دا هر شی دی الله په مرضی باندې دی الله په امر قربان کې، دا ابراهیمي ده، دا مسلمان. یهود ویل وای موږ ابراهیم علیه السلام دی موږ ده، موږ ابراهیمي. عیسایان ویل وای موږ ابراهیمي. مسلمانان ویل موږ ابراهیمي. مشرکین د مکه وای موږ ابراهیمي. الله ورته فرمایي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نه يهودي نه عيسائي نه مشرك، هغه حنيف و هغه مسلم و. حنيف دې ته وایي چې هر باطل پرېږدي یو حق ته ودرېږي، دا حنيف ده. او مسلم یې ته وایي چې د الله هر امر ته بې چوچرا یغه ته ځان تسلیم کې وسپاري، د الله مرضی ته سر ټیټ کې، دا مسلم ده. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. دغه آیت کې الله تر قیامت پورې چې دا څوک دعوی کوي د مسلمانی، دغه الله نفي کړی ده. په نوم باندې څوک، په نوم باندې الله انعام نه ورکوي، په جامه باندې الله انعام نه ورکوي. د مسلمانی نومجدلو باندې، د ملا نومجدلو باندې، د تبلیغي نومجدلو باندې، د مجاهد نومجدلو باندې، په دې باندې څه نه کېږي چې تر څو د هغه روح په ځان کې نه پیدا کړي. اسلم قال اسلمت لله رب العالمين. هر شی به الله ته تابع کړي، خپل پارټي ته به نه تابع کړي، خپل جماعت ته به نه تابع کړي، خپل ملا ته به نه تابع کړي، خپل رسم ته به نه تابع کړي، خپل رواج ته به نه تابع کړي. زه بار بار دا خبره درته کوم، نن د موږ دین یا ملا ته تابع ده، یا پارټي ته تابع ده، یا لیډر ته تابع ده. هر سړي دین چاته تابع ده، چاته تابع کولو الله ته یو ته نه ده تابع. ابراهیم علیه السلام چې کله بوتان مات کړو، خپل قوم سره چې کله مناظره راغله او عقلي خبرې ورته وکړې چې دا بوتان یو شی هم نشي کولی، یو شی نشي کولی. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. دا شی دی، نه بوتان نه نفع ورکوي شي، نه تاوان ورکوي شي، نه اوري، نه ویني، یو شی نشي کولی. نو دوی ځواب څه؟ وجدنا آباءنا لها عابدين. موږ خپل پلاران نیکګان ته تللي، هغو دا کار پلارانو نیکګانو د دې بندګي کوله. دا د هغو دلیل و. د ابراهیم علیه السلام ځواب شو لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. تاسې پلاران دا ټول ګمراه ول، دا په ګمراهۍ کې ول، دا ټول په ګمراهۍ کې. نن هم دغه ځواب د هر باطل ځواب ده. دا عمل ولې کوې؟ د ما شیخ، د ما پارټي، د ما پیر، د ما جماعت، د ما لیډر هغه یې کوي، یا د ما رسم، د ما رواج هغه ده. دا غټ دلیل ده د دې زمانې، او دا د هرې زمانې دلیل. ابراهیمي څوک ده؟ ابراهیمي هغه ده چې ورته وایي انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تاسې هم ګمراهي یې، پلاران هم ګمراهي. جی به نه ورته کوې چې دا هم صحیح، دا هغه هم صحیح. نو د ابراهیم علیه السلام یو غټ عمل شای ده، غټ عمل د ابراهیم دا ده چې الله ته تسلیمېدل. کور پرېږده، پرې شو،
پلار پرېږده پرېښو، قوم پرېږده پرېښو، مور ته ولوېږه ولوېږه، ښځه قربان که قربان یې کړه، زوی قربان که قربان یې کړه، تر هر شي تېر شو. ابراهیم علیه السلام ته الله وفرمایل وایي زوی قربان که حلال یې کړه، سم یې ملوی چاړو یې پرې کېښود. فلما اسلم وتله للجبین، سم یې ملوی، الله فرمایي سم یې ملوی. دا نه ده چې د هغه له زړه نه د انسان یا د پلار شفقت ختم شوی و، نه، امتحان خو ده ده چې دا ټول شفقت شته، دا ټوله مینه شته، ټول رحمت شته، او بیا هم به یې دا کار کوي. ابراهیم علیه السلام ته الله وفرمایل وایي زوی قربان که چاړو یې پرې کېښود. موسی علیه السلام قوم ته الله وفرمایل یوه غوا حلاله کړي، یوه غوا حلاله کړي. یوه ځواب شو. ابراهیم علیه السلام ته الله وفرمایل زوی حلال که، وایي حلالوم یې. د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل ته الله وفرمایل یوه غوا حلاله کړي. وایي پروردګاره غوا به څرنګه وي؟ غټه به وي، نرۍ به وي، سپینه به وي، ډنګره به وي، سره به وي، سپینه به وي، فصلو کې په ځمکه کې به کار کړی نه به یې کړی. پوره سوالونه شروع. ابراهیم علیه السلام زوی ته تیار شو او دا یوې غوا ته نه ده تیار. بني اسرائیل موږ هم دغه حال نه، موږ هم دغه حال نه. ځینې تر هر شي تېر شو، تر هر قرباني ته تیار دی، او ځینې خولې تویولو ته هم تیار نه، خولو تویولو ته هم تیار نه. دا د موږ ټولو حال ده، د موږ ټولو حال ده. الله رب العزت دا تیر کړي دي، څوک دا کوي دي هغه دا نتیجه ده، دا کوي دي هغه دا نتیجه ده. د ابراهیم علیه السلام تعلیم دا ده که باطل څومره په طاقت کې ولې نه وي، څومره ډېر ولې نه وي، او د حق والیه وي دوه شی، دا هم د حق لاره مه پرېږده. فآمن له لوط، الله فرمایي په ابراهیم علیه السلام باندې یو لوط ایمان راوړ، وراره یې د حضرت لوط علیه السلام، یو لوط علیه السلام په ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ. فآمن له لوط. او د ابراهیم علیه السلام سبق چې دا د موږ لپاره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. دي خبرې ته متوجه سي، ما ته متوجه سي. ابراهیم علیه السلام الله فرمایي کله ابراهیم علیه السلام خپل پلار او قوم ته ویل انا براء، چې دا کوم شیانو کې تاسې لګیا یې قد بدت البغضاء، موږ او د تاسې ترمنځ دشمني پیدا شوه، تاسې له دې شیانو نه موږ براعت کوو، موږ بیزاره یو، موږ له دې نه نفرت کوو، موږ له دې نه لرې یو. د عرب علماو په ژبه کې دې ته ویل کېږي برا. عرب علما وایي یو ولا ده یو برا ده. ولا مطلب دا ده د حق ملګرتیا، او برا مطلب دا ده هر چیرې چې باطل ده د هغه دشمني، دا برا ده. لا اله الا الله په دې کې براعت ته د ما سوا د الله نه، ما سوا د حق نه د هر شي به ځان بري کوي. او الا الله کې ولا ده د حق اقرار ده، د حق اثبات ده، د حق ملاتړ ده، د حق ملګرتیا ده. دې باندې خلاصېدل نشته چې زه حق منم او باطل سره به مې ملګرتیا وي، باطل به هم زه حمایت کوم، د باطل ته به هم زه زنده‌باد مرده‌باد نارې لګوم. دې باندې هم خلاصېدل نشته. د ابراهیم علیه السلام ژوند دا ده چې هغه د باطل نه انکار هم وکړ. دا د ابراهیم علیه السلام ژوند ده. او د ابراهیم علیه السلام د ژوند یو غټ شی هغه د ابراهیم علیه السلام فداکاری او تضحیه، یو اضحیه ده یو تضحیه ده. دا دواړه ابراهیم علیه السلام په یو مکمل شکل باندې د الله په حضور باندې پیش. نو د دې اختر او د دې قرباني چې کوم پیغام ده هغه دا ده چې کله الله رب العزت مطالبه وکړي له انسان نه، د جان مطالبه وکړي، د مال مطالبه وکړي، د اولاد مطالبه وکړي،
د وطن مطالبه وکړي. مسلمان کار دا ده چې اسلمت لله رب العالمین، دی یغه ته ځان تیار کړي، هر قرباني ورکولو ته ځان تیار. دا د قرباني مقصد ده، دا د حج مقصد ده. الله رب العزت دې موږ ته دغه مقصد نصیب کړي. یو دوه مسلې دي او بیا د لمانځه طریقه د جمع